زوم لیکس اینڈ سایبر سیکورٹی یعنی کم زوم کال چې لیک شوی دی مبینه طور اډیو د یو پاکستانی سیاستدان او د یو امریکن کانګرس وومن ترمنځ د هغې کنټینټس بنیادي د هغې خبرې په اسان لفظونو کې د دې تشریح او بله دا چې آنلاین مونږ څومره غیر محفوظ یو او بالخصوص کوم خلک چې واټس اپ ګروپونه چلی د هغې دپاره مفته مشوره منل او نه منل یقین کول او نه کول بیا د هغې خپل کار پاکستانی سیاستدان کال کړی دی د یونایټډ سټیټس د کیلیفورنیا د 43 ډسټرکټ نه د کانګرس یو سینیر پارلیمنټیرین ته یو سینیر کانګرس وومن ته د هغې نوم دی میګزن مور وټرز او دا د انساني حقونو او د چایلډ رایټس او دې حوالې سره په امریکا کې مشهوره ده. کنټینټس د دغه زوم لیکډ کال دا دي چې ډېر عجیب و غریب حالات دي دلته پاکستان کې او د انساني حقونو بدترین خلاف ورزیانې داسې کېږي چې په انساني تاریخ کو خو نه خو د پاکستان په تاریخ کې چېرته داسې ظلمونه او کریک ډاون او دا قصه میسه نه ده شوي. نو که تاسو زموږ دپاره برای کرم اواز اوچت کې ته په خپلو لفظونو کې نو دا به زموږ دپاره ډېر ښه او دا چې زما حکومت د تیر 18 کالو تاریخ کې د ټول نه ښه معاشي او سماجي او ټول حساب سره یو ښه حکومت و، خو دا د چې هغه لرې کړی شوی دی طاقتورو خلقو او خفیه خلقو هغه لرې کړی دی. اوس په ما باندې زموږ په جومات باندې ډېر بد حل دی او ستا آواز او ستاسو آواز ډېر مؤثره دی او ډېر اورېدی کېږي او دا به زموږ دپاره یو ډېر ښه کټسي وي او یو قسم ډېر ښه سهاره وي سپورټ وي چې په دې سخته کې مونږ ته اوس دا ټیک وي که غلط وي چې مونږ ته میلاو شي دا آواز په دې سخته کې دغه تاسو زه سیاسي کومه تبصره نه کول غواړم، خدای هغه ترجمه ده هغه لنډه هغه خلاصه یا کرکس یا باټم لاین هغه دا دي. بله خبره مې چې ضروري کوله چې زوم کله د دا خاصې ډېر پخوانه نه دا ایپ په مارکیټ کې شته، خو د زوم باره کې د کرونا نه وروسته دا ګمان کېده چې دا ډېر محفوظ دی ډېر سیکیور دی یا مونږ وایو که نه د ټیکنیکل ژبه کې چې اینډ ټو اینډ انکریپشن او یا بل څوک اکسس کولی نه شي یا دغسې د واټس اپ باره کې خلک وایي ځینې نور فیسبوک خو بهرحال اکسس کېږي ټلیفون کالونه نوی کېږي هغه بیا لیک کېږي هغه چې څوک وغواړي او یو نمبر لیسټ کړي یا سکرین کړي کولی شي چې ریکارډ کړي. پی ټي سی ایل نه خبره ډېره مخکې او اوس د واټس اپ هم تاسو ته پته ده چې دا کوم کالز وغیره لیک کېږي نو ظاهره ده چې دا خلک کوشش به کوي چې څومره سیکیور لاین واخلي خو بیا هم هغه لیک کېږي. خو اوس دا ده چې زوم هم لیک آوټ کېږي او داسې د بېګا راسې غیر مصدقه خبرونه دي چې کم واټس اپ ګروپونه دي د هغې ایډمنز ته دا هدایات دي او دا که غیر مصدقه دي هم خدا یعنی دا د ادارو طرف نه دي او که نه دي خو په خپل ځای ټیکنیکلی دا خبره درسته ده چې د واټس اپ ګروپونو کې د خلکو د ایډ کولو بیا د شیر کولو پکار ده چې ایډمن ته د خلکو د خپل سرکل معلومات وي دغه 1500 کسان دته ایټلیسټ معلومات وي چې څوک دي زما ګروپ کې او سبا لکه ځینې څیزونه د په وال باندې د آی ډي نه یا د په ګروپ کې شیر کېږي او هغه منیټر کېږي او بیا د سره د خپل ممبر کم ممبر چې دغه څیز شیر کړی هغه یا ملیشس یا ښه یا بدي هغه ځان له خبره ده. خو چې سوال راځي او دنه پوښتنه کېږي چې دا کس څوک دی د ډیټا یا دته زموږ اکسس پکار دی دا ستا په ګروپ کې دا شی شیر شوی دی لہذا ستا د ګروپ نه دا اکټیویټي شوي ده یا چیز اوریجنیټ شوی دی ډسیمینیټ شوی دی وایرل شوی دی نو بیا که ایډمن ته معلومات وي خو سم د هغه ممبر به ورته آیډنټیفای کړي که نه نو ویلی شي دا غیر مصدقه خبرونه دي په سوشل میډیا چې دا به ایډمن به بیا ګیریږي او هغه به د هغه نه به پوښتنه کېږي یا د هغه به یعنی د ابزرویشن لاندې به ساتلی کېږي. نو ایډمن یا د ګروپونه چې کوم دي واټس اپ چې دي نو دې ته اکسس په هر حال په کال 2019-20 کې ویلی شي چې د بهر نه ځینې د ښه سافټویر ډیولپرز نه ایپس او سافټویرز اخیستل شوي دي 19 کې 20 کې 21 کې او هغې د ډېر سیکیور کمیونیکیشن چې کوم دی سرویلنس هغه ممکن کړی دی او څوک چې څه ټیم وغواړي او کوم څیزونه سکرین کوي نو هغه نه صرف سکرین کولی شي بلکې متعلقه ډیټا او کنورسیشن ته ځان رسولی شي. نو دا واقعي که موږ د یو غیر ضروري مقصد داسې مقصد چې هغه ډېر واضح نه وي
او د هغې دپاره او یا ناقابل حصول یا غیر منطقي یا زمونږ خپل ذاتي کیریر ته پکې اکیډمیک او پروفیشنل کیریر ته زیان رسوي، نو بیا پکار ده چې موږ دغسې یو کار ونه کړو چې هغه سبا له موږ او تاسو ته زیان نه رسوي. نو دې حوالې سره د محتاط پاتې کېدو یو ځل بیا درس دی، که څه چې ایټ د اینډ اف د ډے ماته معلومه ده چې بالا اخر به یو ځل بیا ماته خلک وایي چې ته ډرپوک یې، ته بزدل یې، ته سړی نه یې، ته د پلاني ملګری، ته د پلاني ایجنټ یې، ته د حق سره نه یې ولاړ. آی ډونټ کیر. زه کومه خبره چې کول غواړم هغه د خپل څادر سره د خپو غځولو ده او هغه د خپل ژوند سره د لوبوي د نه کولو ده، او دا د ټولو نه مناسب ده. او د دې احساس هغه چاته کېږي د چا چې خلک دا وخت ورک دی یا په ټارچر سیلز کې دی یا هسې اکسس یې ورته نه کېږي ملاقاتونو لپاره، او د کور واحد د ګټې مټې خلک هغه نشته. نو هغه خلکو ته د دې احساس کېږي او موږ لیدلي ډېر د نږدې نه هغه خلک. نو د رای مهرباني بی کیرفل، ټرای ټو انډرسټینډ دیز ثینګز. کېدای شي دا غلطي دا ځاني معلومات سم نه وي، مصدقه نه وي، خو دا ټیکنیکلی دا ټولې خبرې پاسیبل دي چې ممکن دي. نو بیا د خپل سر خیر خامخا غوښتل دي، ځکه چې ته یې او زه یم نو ډېر څیزونه به امکان ولري، خو چې خدای مکړه داسې یو حالت سره مخامخ شو چې هېڅ نه شو کولی، د هغې نه ښه دا ده چې لږ څه لاس او پېړه کوو، دا ډېره ښه ده. کورم ودان.